خیر ده زبس بل ټول ټایم دی رحمت الله برکاتو زه نن په د اجرا رستورانټ کې موجود یم د ما خپل قلبي کسان قدرمنو دوستانو دغه ویډیو د مرګ نه یو شپه مخکې جوړه کړې وه خپلو ملګرو سره په دغه هوټل کې د روټۍ پروګرام کړی و. اوس د الحاج تاج افریدي په باره کې هم داسې نوې خبرې مخې ته راغلي دي لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن دغه دردونکې پیښې مخې ته راغله په کوم کې چې الحاج تاج افریدي په حق ورسېدو. د دې مکمل تفصیل مونږ راجمع کړی دی چې څنګه حادثه مخې ته راغله او څنګه د دې ګاډی بېقابو شو چې لاندې پرېوتو. په دې در سره خبره کومه ویډیو تر اخره را سره لازمن وګورئ. ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره لازمن سبسکرایب کړئ. ګوره ملګرو د الحاج تاج افریدي حاجي صاحب ګاډی د اسلام آباد نه پېښور ته را روان و چې په صوابه انټرچینج سره دلته کرنل شیرخان او صوابه انټرچینج د دې ترمنځ چې کوم خوړ راځي لاندې هغه ځای ته پرېوتی دی. داسې ویل کېږي چې د حاجي صاحب ګاډي بریک پیل شوی و، د دې چې کوم ډراور دی هغه زخمي دی او حاجي صاحب په موقع باندې په حق باندې رسېدلی او اسپتال ته هم وړی و د صوابه اسپتال ته، خو داسې ویل کېږي چې په ګاډي کې هم وفات شوی و. الحاج تاج افریدي اوس 15 ورځې مخکې د حج نه راغلی و او نن هغې په حق باندې ورسېد.